د نړۍ او افغانستان تر ټولو خطرناکه او ویرونکی زندان. دا زندان دی پل چرخی. د پل چرخی د تیارو دیوالونو او غټو دروازو تر شا داسې داستانونه پټ دي چې حتی ځینې پخواني محافظین یې هم اوس د شپې خوب نشي کولای. دا زندان د کمونیستي رژیمو لخوا جوړ شو خو د جبر، شکنجې او د مرګ یو سمبول وګرځید. د ډاکټر نجیب، امین او نورو مشرانو په دوره کې دلته په یوه شپه کې زرګونه کسان غیب شوي دي. دوی له خپلو کورونو یوړل شول او بیا یې هیڅ څرک ونه لیدل شو. د پل چرخي زندان په 1359 هجري شمسي کال کې د خلق رژیم پر مهال جوړ شو. د جوړېدو هدف یې دا و چې د رژیم مخالفین، سیاسي بندیان او جنگي مخالفان پکې بند وساتي. خو له هماغه پیله دا زندان د وحشت یو سمبول شو. دا زندان ډیر ژر د زرګونو بېګناه افغانانو د مرګ ځای وګرځید. ویل کېږي چې یوازې د ترکي او امین د واکمنیو پر مهال لسګونه زره کسان په دې زندان کې بندي، شکنجه او اعدام شول. یو بلاک دلته د مخابرات بلاک په نوم یادېږي خو بندیان ورته د وینې بلاک وایي. دلته د شپې لخوا یوه پټه لاره خلاصیږي او بندیان یو په بل پسې راایستل کېږي. هغوی چې راوایستل شي بیا بیرته نه راګرځي. یوازې د دوی چغې، دردناکه غږونه او د زنځیرونو شرنګهار پاتې شي. بندیان په یوه خاص غلدل، څوک بندیان په بله. په پل چرخي کې شکنجه یوازې فزیکي نه ده. دلته د بندي له ذهن، روان او روح سره خبرې کېږي. یو بندي وایي ما دلته 6 میاشتې له لمر پرته ژوند وکړو. زه نه پوهېدم ورځ ده که شپه. ما له ځان سره خبرې کولې، چغې مې وهلې خو یوازې دیوالونو ځواب راکولو. ځینې بندیان څو ورځې له چت څخه راځړول کېدل. د خوب، خوراک او حتی د اوبو حق ترې اخیستل کېدو. ته دا شکورت قومندان دا کیسه کوي. د استخباراتي بندیانو خونه داسې ډیزاین شوې چې هر غږ یې اورېدل کېږي، هر حرکت یې څارل کېږي او هره ساه یې محاسبه کېږي. که څه هم د پل چرخي څخه تېښته ناممکنه ګڼل کېږي خو یو شمېر بندیان چې تښتېدلي دي وروسته ورک شوي دي. ویل کېږي هغوی چې تښتېدلي بیا نیول کېږي او بیا د زندان تر ځمکې لاندې پټ خونو کې ژوندي ښخېږي. ځینې کارکوونکي وایي چې د زندان د ځمکې لاندې داسې قبرونه شته چې هیڅ کله کشف شوي نه دي. بیا راغلل ته موږ یو نگهبان او یا هم ساتونکی وایي د شپې له بلاک ډي سره تېرېدم، ناڅاپه یو زنانه غږ مې واورېد، چیغه یې وهله خو دا بلاک خالي و. هماغه شپه 3 نور ساتونکي ترې تم شول. چې څوک په مخه ورتلل د چا لږ. پل چرخی زندان یو پراخ کمپلکس دی چې له 5 بلاکونو څخه سلګونه خونې، قوي محافظتي برجونو او څو پټو بندخونو څخه جوړ شوی. د زندان دننه امنیت دومره سخت دی چې حتی د زندانیانو ترمنځ اړیکې هم محدودې دي. د بلاکونو نومونه تر ډیره د بندیانو لپاره د ویرو نومونه دي، لکه د مخابرات بلاک چې ویل کېږي هلته تر ټولو خطرناک یا د استخباراتو شکمن بندیان ساتل کېدل. هیڅ وزه په ډېر سخت په پل چرخي کې د افغانستان له ټولو رژیمو مخالفین ساتل شوي دي، له مجاهدینو، طالب مشرانو تر کمونیستانو، حتی تر بهرنیو جاسوسانو پورې. او د امریکایانو له یرغل وروسته طالب مشران، داعش جنګیالي او حتی د القاعدې غړي پکې بندیان وو. دوی ماته هر رقم ته شکنجې راکړلې. ډېر پخواني بندیان وایي چې پل چرخي کې بندي کېدل د مرګ معنا لري. د بندیانو ځینې خاطرات داسې بیان شوي: شپه او ورځ د لمر نه لیدل، برقي شکنجه، اوبه بندول او د خوب مخنیوی. د شپې لخوا په ناڅاپي ډول یو یا څو بندیان ورک او یا بیا نه لیدل کېدل. د زولنو سره په میاشتو میاشتو د یو بندي ساتل. د دې زندان په شاوخواو کې داسې میدانونه وو چې د پولیګون په نامه یادېدل. په دې پولیګونونو کې په سلګونه مړي پیدا شوي چې په یو وار او یو ځای ښخ کړل شوي وو، چې دا مړي په کال 1359 تر 1358 هجري شمسي کال کې ښخ کړل شوي وو.
تر 2011 زیږدیز کال پورې په دې زندان کې 5200 کسان بندیان وو چې په دې کې پاکستانیان، امریکایان، ایرانیان، تاجکستانیان او افریقایان هم شامل وو. د پلچرخي زندان په 2009 زیږدیز کال کې د امریکا لخوا بیا ورغول شو چې په 2008 کال کې د بګرام څخه 125 او د ګوانتانامو له زندان څخه 32 زندانیان دې زندان ته راوستل شول. نو څو ورځې بعد موږ په واضح ته په 2020 کال کې کله چې امریکایان له دې زندان څخه ووتل او واک د طالبانو لاس ته ورغلو، نو په لومړیو ګډوډیو کې ټول زندانیان له دې زندان څخه وتښتېدل. د پلچرخي زندان د افغانستان او سیمې تر ټولو خطرناکه او خورا ډارونکی زندان بلل کیږي. دا نه یوازې یو زندان و، بلکې دا د داستانونو مجموعه وه، هغه داستانونه چې تورو او تیارو دیوالونو په خپل ځان کې ساتلی دي. د اوسني نظام په وخت کې یو ځل د زندان ته ورغلم. کله چې زندان ته ورنږدې شوم، د لویو دروازو څخه په ډاګه ښکارېده چې دا یو وحشتناکه ځای دی او داسې راته ښکارېدل چې د دې لویو دروازو شاته کیدای شي یوه بله خطرناکه او ډارونکې نړۍ وي. د همدو لویو دروازې مخې ته یو ساتونکی ولاړ و. څنګ ته یې ورغلم او پوښتنه مې ترې وکړه چې دا څنګه ځای دی. هغه خپل سر وښوراوه، اسویلی یې ویست او راته یې وویل که ته پوه شې چې دلته څه تیر شوي، نو بیا به هیڅکله دا جرأت ونه کړې چې د پلچرخي زندان نوم خولې ته راولې. پلچرخی نه یوازې یو زندان بلکې یو تاریخ و. ویل کیږي چې دلته ډیری داسې کسان وو چې هیڅکله د باندې نه وو راوتلي. 1480 کال کې زه په دې زندان کې به د شپې لخوا داسې چیغې او اوازونه اوریدل کېدل لکه یو څوک چې ډېرې زارۍ او عذر کوي او د مرستې غوښتنه کوي. هو، د دې زندان شپې خورا ډارونکې وې. یو سپین ږیری سړی و، داسې ښکارېدو چې هغه د دې ځای صفاکار و. هغه په اسویلي غږ راته وویل چې دلته د جنګ په وخت کې ډېر زندانیان راوستل کېدل، ځوانان، سپین ږیري، واړه مجرمین او سیاسي مجرمین. خو له دې زندان څخه وتل خورا سخت وو او ځینې هیڅکله له دې زندان څخه آزاد نه شول او همدلته بندیان وو. حتی د ډیرو کسانو جرمونه هم معلوم نه وو، پرته له محکمې دلته ساتل کېدل. دلته هر نگهبان او یا هم د همدې زندان ساتونکو خپل ځان سره خورا ترخه داستانونه لرل. یوه ساتونکي راته وویل یوه شپه مې د ګزمې نوبت و. د شپې ناوخته مې د یو کس د پښو غږونه تر غوږو شول. ژر د هغه کس په لټه کې شوم، خو یو وخت و چې هغه کس مې پیدا کړو. سپین سر او سپینه ږیره یې وه. پوښتنه مې ترې وکړه ته دلته څه کوې؟ آیا ته خو به هم یو وخت دلته زنداني نه وې؟ راته یې وویل هو، زه هم یو وخت دلته بندي وم، خو کاش چې بندي نه وای. سپین ږیري راته وویل کله چې په لومړي ځل دې زندان ته راوستل شوم، ما وویل زه خو بې ګناه یم، ما هیڅ هم نه دي کړي. د زندان ساتونکو به راته ویل دا مهمه نه ده چې ته ګناهکار یې که بې ګناه، دا چې ته همدې زندان ته راوستل شوې نور ستا کیسه ختمه ده. سپین ږیري سړي خپله غمجنه کیسه راته شروع کړه. ویل یې کله چې دې زندان ته راوستل شوم، هر څه داسې و لکه یو خطرناکه خوب، خورا یخه او تیاره او بدبویه کوټه. تر ټولو ډارونکی وخت هغه و چې شپه به رانږدې کېده. داسې انګېرل کېدل چې پلچرخی د شپې لخوا راویښېږي او خلک ډاروي. د شپې لخوا مو خورا عجیبه اوازونه تر غوږو کېدل. د قدمونو غوږونه مو اوریدل، داسې غږونه چې هیڅ کله پرې پوه نه شو چې دا د چا د پښو یا قدمونو غږونه دي. ځینو به ویل دا د پیریانو غږونه دي، ځینو به ویل دا د مړو شویو زندانیانو د روحونو اوازونه دي. یوه شپه ویده شوم، د یو چا غږ مې تر غوږو شو. داسې غږ و لکه ماته چې وایي پاڅېږه. کله چې زه راویښ شوم، ګورم چې یو کس ولاړ دی او ماته ګوري، او یو دم مې له سترګو پناه شو او ورک شو. له دې زندان څخه تیښته یو خیال و، یعنی هیڅ کله دا امکان نه و چې یو څوک دی له زندان څخه تیښته وکړي، ځکه د دې زندان خورا ډیر امنیت نیول شوی و او خورا لوړ دیوالونه یې لرل. یوه ورځ یو کس غوښتل له دې زندان څخه تیښته وکړي. نوم یې عبدالولي و. ده له شپې لخوا تصمیم ونیو چې د فاضلابو له تونلونو له لارې وتښتي. خو دلته د حیرانتیا خبره دا وه،
کله چې دا کس د فاضلابو تونلونو ته داخل شو هلته مختلف غږونه وو چې له وجې له دې کس څخه لاره ورکه شوه او وروسته له دې نورو زندانیانو ویل چې د هغې روح په زندان کې سرګردانه ګرځي. دلته د ډیرو کسانو دوسیې هیڅ ونه څېړل شوې او داسې کسان هم وو چې د شپې لخوا به له زندان څخه ورک شول او بیا به هیڅ کله ونه لیدل شول. که څه هم دا زندان د 6,000 کسانو لپاره جوړ شوی و خو په دې کې د 15,000 نه زیات کسان بندیان وو. امریکایانو دا زندان داسې جوړ کړی و چې هیڅ کله به دا تصور نه کېدو چې یو کس دی په دې بریالی شي چې د پل چرخي نه تیښته وکړي. د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته پل چرخی زندان بیا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ویل کېږي چې اوس مهال هلته لا هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي خبریالان او فعالان بندیان دي. د رسنیو لاسرسی بند دی او د زندان دننه وضعیت تر ډیره پټ ساتل شوی. پل چرخی یوازې یو زندان نه بلکې د افغانستان د جنگ، قدرت، سیاسي انتقام او استخباراتي لوبو یوه ژوندۍ نښه ده. دا ځای د زرګونو کورنیو د ویر او درد سرچینه ده. دا یو تور باب دی د افغانستان د تاریخ په کتاب کې چې لا هم خلاص پاتې دی. که دا معلومات مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.